خپل ارزښت مو وپېژنئ. یو سپین ږیري له مرګ وړاندې زوی ته ساعت ورښکاره کړ او ورته یې وویل دا ساعت دې نیکه راکړی دی، کابو 200 کاله پخوا جوړ سوی. مخکې له دې چې تا ته یې درکړم د ګاڼو دکان ته لاړ سه او ترې وپوښته چې څومره ارزښت لري. زوی یې د ګاڼو دکان ته لاړ او چې راستون سو پلار ته یې وویل $1.5 ارزښت ورته وټاکلو. پلار یې ورته وویل کباړ ته لاړ سه. زوی یې لاړ او ویې ویل $10 یې اخیست. ویل یې چې ډېر مشل سوی دی. پلار یې بیرته میوزیم ته ولېږه او ورته یې وویل چې ساعت دې هلته ورښکاره کړه. زوی یې له میوزیم هم واپس راغی او پلار ته یې وویل د میوزیم ساتونکي په $500,000 دا ساعت وغوښت او ویې ویل چې د میوزیم په با ارزښت څیزونو کې یې ساتم. پلار یې وویل غوښتل مې په دې پوه سي چې وړ ځایونه ستا په ارزښت پوهېږي، هیڅ وخت په ناوړه ځایونو کې خپل ارزښت مه لټوه. که خپل ارزښت یې ونه موند مه خواشینی کېږه. چیرې دې چې درناوی کېږي هم هلته اوسه او چیرې دې چې درناوی نه کېږي هلته مه ځه. خپل ارزښت یې وپېژنه.